سلامونه، وخت مو په خیر. د اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلی. ډېر ژر به د افغانستان او ایران ترمنځ ریل پټلۍ پرانیستل شي. د ریل پټلۍ ادارې ویلي 14 ورځې وړاندې په ازمایښتي ډول له ایران څخه یو اورګاډی د لومړي ځل لپاره د افغانستان خاورې ته داخل شو. د افغانستان او ایران ترمنځ دغه پټلۍ 130 کیلومتره اوږدوالی لري چې ورسره به افغانستان د ایران سویلي بندرونو او د ایران ترکیې پټلۍ له لارې له اروپا سره وصل شي. پروان کې د 9.8 میلیونه افغانیو په لګښت یو سړک جوړیږي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي دغه سړک 4.3 کیلومتره اوږدوالی لري او 12 کلي به یو تر بله ونښلوي. دغه وزارت وایي د دې سړک په جوړېدو سره به 21,500 تنه کلیوال وګړي ښوونځیو، بازارونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی پیدا کړي. د آغا خان فرهنګي بنسټ د هرات مصلا 5م منار رغوي. دغه منار د رانسکورېدو په اړه له اندېښنو وروسته تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس غني د منار د رغولو فرمان ورکړ او د آغا خان له فرهنګي بنسټ او یونسکو سازمان څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د هرات د مصلا 5م منار له څو کلونو راهیسې کوږ شوی او د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي وو که ورته پاملرنه ونه شي د رانسکورېدو احتمال زیات دی. په ننګرهار او سرپل ولایتونو کې 10 چک ډمونه جوړیږي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې رئیس خان محمد تکل وایي د دغو 12 پروژو قراردادونه یې له اړوندو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د تکل په وینا د دې چک ډمو په جوړولو 13 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. هغه زیاتوي چې په اوسني وخت او د اقلیم بدلون ته په کتو د اوبو مدیریت او د سیلابونو د کنټرول په برخه کې دغه ډول پروژې مهمې دي. په هیواد کې د روان کال تر پایه 4.201 هکتار باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د دې باغونو د جوړولو چارې د روان مالي کال له پیل سره شروع شوي او تر دې دمه 4,613 هکتاره یې بشپړ شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې دا باغونه د بیلابیلو میوو لرونکو ونو دي او په 14 ولایتونو کې به جوړ شي. هرات ولایت کې د 2 نوي ښوونځیو ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې د وزارت سرپرستې رنګینې حمیدې هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دا ښوونځي د دې ولایت په 12 ولسوالیو کې د 424 میلیونه افغانیو په لګښت ودان شول. هغې زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي. د تیرو کلونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 1496 کال کې د افغانستان انار یوازې پاکستان، هندوستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدل کېدل. په داسې حال کې چې اوس مهال چین، جرمني، ترکیې او سویډن کې هم د افغانستان انار ښه بازار لري. په تیرو څو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات نږدې 6,000 ټنه وو. په داسې حال کې چې اوس یې کچه 2,000 ټنو ته رسیدلې ده. 300 تنه په نشهیي روغ د کسان په ابن سینا روغتون کې تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته لاړل. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه معتادین له ننګرهار ولایت نه د ابن سینا د معتادینو درملنې ضربستریز روغتون ته د درملنې لپاره ورول شوي وو. دغه وزارت زیاتوي چې یاد کسان 45 ورځې تر درملنې لاندې وو. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هیڅ چارې.